کونړ سیند د کابل سیند مرستیال هم ګڼل کیږي. په ټول هیواد کې د لویوالي له اړخه دویم ځای لري. مخ په ځواړه او چټکۍ سره بهیږي. ډیرو سیمو کې په طبیعي ډول د برېښنا انرژۍ د تولید مناسب فرصتونه رامنځته کړي دي. موقعیتی که دریای کنر داره از نگاه اراضی یک موقعیت بسیار خوب برای احیا و برای ساخت بندها است. او است که دریای کنر شیب زیاد داره و در هر منطقهش میتونیم ما بندهایی را بسازیم به خاطر تولید انرژی و این بندا به قسمی که پیشتر هم اشاره کردم هیچ گونه کمی و کاستی نه در کیفیت آب و نه در مقدار آب وارد میکنه. د دې سیند او د دې څانګې اړونده خوړونه چې دي یا واړه واړه سیندونه چې دي هغه د برېښنا تولید لپاره لوی ظرفیت لري. اکثره وختو کې موږ د شاهدان چې اوبه د لوړو سیمو څخه ډېر په چټکۍ لاندې راځي ځکه د سراب او د پاینا په منځ کې د ارتفاع فرق ډېر زیات دی او دا جریان نورمالاً د کال په طول کې په ثبات کې وي.